کمانډ خپل ماډل درست زم خو کوم ځای ته ارکیټیکچر ایریا ټول کلیر کوم دی زموږ سره کوم ارکیټیکچر شیپس دي کنه پای کې موږ سره سړي باکس ته کون دی سپیر دی صحیح دی ته موږ سره ارکیټیکچر والا ټی پارټ ته دا هو تا ټرای کړی کنه په دې کوشش ته نه صحیح ده او بیا هم یو एग्जांपल کو پرس کرے دا باکس دی کنه هم باکس راو وال سوري دې ته موږ ارکیټیکچر نه وایي صحیح ده دا ای 6 سټانډرډ ٹھیک شو او کوم سټیرز دي د دم ارکیټیکچر وایي ٹھیک شو پر که زموږ سره دا شیپ شو دوسم چې دا شیپ سو کوم نیکسټ ټایم په دې شیپ ته پاسه ډرا کوم دا مو سره ډرا کوم نشو کنه اسانه دا پر موږ څه کولی شو دلته کې آپشن دی موږ سره اټو ګریډ وای اټو ګریډ باندې کلیک کو اوس په دې کې باندې ډرا کوي کاری دوسم په دې کې باندې شیپ ډرا کوي اټو ګریډ ته چې نه کوي کنه دا وکي یوزفل کمانډ دی بیا په دې کې مونږ کله چې باکس ډرا کوو مونږ د کیوب هم کلیک کولی شو کیوب مطلب څه چې دا بټن ټوټل دغه څه صحیح ده بل مونږ کیبورډ انټری خبره کړو چې کیبورډ انټری څه سیس دی صحیح ده مثال کے طور پر دوسم چې ډرا کوم هو کیبورډ انټری په کوم صحیح ده دلته کې راغلم چې په کوم ځای ډرا شي ایکس سیدا شي وای دا شي صحیح ده زی دا شي دا خو زم چې لینک ته سونه شي فرض کړئ 66 شي دا صرف کار شي صحیح او ویډ هایټ بیا وروسته چینج کوم شو کریټ څنګه وای کنه دې بس شیپ پر ډرا صحیح ده کیبورډ انټری دا پای دی ٹھیک ہے ایکس وائی زی ودم ہوئے بدے اوریجن باندې کنه څه کس ډرا دا کلیئر دی خدای شیپس کوم ډرا کړی کنه لکه دا شیپ شو او دې لمون څو ورکو کلرینګ ورکو لکه دا اوس ما دا کلرز ولوم ورکو سره پارا صرف داسانه نه پر دا زم سره ماډل دا کیږي نه رندر کیږي نه ٹھیک نه مطلب یې رینډ د پر به مخ خپل کلرینګ کو کنه مې به اپلای کوم اوکے و زمون سره مینیوز کې مونږ اپلیکیشن مینیو پلی کړی و ایډیټ کې مونږ شروع کړی و چې ایډیټ تقریبا کړه ها هولډ زمون سره ګور ډیسک بفر وته وای سره لکه چې کله زمون سره د 3D Max نه دا کولا وی دي ٹھیک شو دا چې کوم دی زمون سره په هارد ډیسک کې سیو کیږي فایل نه نارملی چې په کوم ځای کې سیو کیږي دا موږ سره ډیسک بفر و چې کله زه سم چې دا سین چې کوم دی کرنٹ ته دا سکا هولډ کړی مطلب څه چې دا هغه ته واچو بفر ته ٹھیک شو بس پای گوا چولې شو دوسرے میں چیرې بفر نه واپس راوړل ټیک نو څه وای پیچ ٹھیک شو لکه پرس کما سکو پدې هارد ډیسک ته کنه زموږ سره یو ریم میموري ده ٹھیک شو یو سره یو میموري ده هغه هارد ډیسک کې جوړه شوې ده 3D Max پترو باندې زموږ سره ډیسک بفر وایو ٹھیک شو پرس که دوسرے چې زه خپل سیو کوم نه په هارد ډیسک کې سیو کوم نه دویم چې بفر کې سیو کوم صحیح نه چرته ورا شمه ایډیټ ته هولډ ووم سیو شو سین سیو شو دا اوس ما پرس کړ ډیلیټ کو یا دوسم چې خپل جوړ حل کړل سم نو سبا ومه ایډیټ پیج یس په ومه خپل کړل خدا سیوینګ چې دی په دې سیوینګ کې او په دې سیوینګ کې فرق دی نو کنه نارملی تا دا فایل سیو دی نه وایي کته دا چې دی ډیلیټ کو کنه او فایل سیو دی نه وایي ته دوباره کولا کوم کم یو ورا کولایږي پر څه دا ما سیو کړ ADF سیو شو اوس پدې کې پرس کما چینجز وکړه سیم نه دی صرف می سو هولډ وو ٹھیک شو که اوس پیچ کوم نو پیچ کولای شم که زما زوړ حالت زما یا خپل حالت څنګه وسو ځای الله پامان اصل کوم ځای بل مو کار کړو دا ځای بل هولډ شو دی هولډ شو پیچ کو هغه خپل حالت ته برابر اگر کار شي هغه ابا ٹھیک شو او که پرس کرے زوس څه کوم دا ریسیټ کوم لکه 3D Max ته فایل بند کوم شو بیا مې اوپن وسیم ولر کړه غالبا ریسنٹ کې وای کنه دا یو کنه اوس کته ته وګورئ کنه زموږ سره هولډینګ ولا کار وکړای شي په دې سیوینګ کې او په هولډینګ کې فرق دی هولډینګ زموږ سره ټیمپرری قسم د سیوینګ دی چې اپلیکیشن بند شو کنه نو سره به شي دا غیب شي سلام الله پامان ٹھیک شو صحیح په دې واضح شوې دا مونږ کړی دي ٹھیک شو او دا مونږ کړی ټول صحیح ده سلیکټ هم کړو سلیکټ کړو سلیکټ پر سلیکټ آل شو صحیح ده دوسه مې سلیکټ نن کا دا غیب شو صحیح ده که مثلا دا سلیکټ شو دوسه مې د دینه علاوه د آبجیکټ سلیکټ کا لکه دا یو سلیکټ شو ما انورټ وو دا بس انورټ مطلب چې کوم یو سلیکټ آبجیکټ سلیکټ شو دی هغه به شي دا ریورس کار وشي
که زما سره ټول سلیکټ شوي نو زموږ سره به شي ټول باندې سلیکټ شي اورئ ټول باندې سلیکټ شي د انورټ دا کار دی چې الټه وکړه چې کوم سلیکټ شوي هغه ډي سلیکټ کړه چې کوم نه سلیکټ شوي هغه سلیکټ کړه نور پکې څه ویلو سلیکټ بایم ویلو صحیح دی سلیکټ ریجن ویلو دا ویلو چې شو دا پیچ لیسو هغه کوم ټول چې دی نه سلیکشن چې کله وکړو ٹھیک شو دا دې علاوه manage selection set them ویلو پر اسکه زما سره دا ما سلیکټ کړو ټیک شو چې سلیکشن زو په فیوچر کې بیا ساتل غواړم ټیک نو زه به څه وکړم دې لپاره شم create a new set پوتو ان پر اسکه ما ته سوې set 1 ټیک شو دا مې سو دا سي اډ شو سیره اوس مې دا کلوز کو اوس په دې کې موږ اوسم چې دا دوه object select شي سیره یا هر څونه object چې دي چې تاسو select کړئ اوس چې خراب کولای شي سو ومه edit manage selection set صحیح ده دا مې select کړی ټیک شو دا مې select کړی دی زه به څه وم صرف اوسم select objects and set ٹھیک شو په دې طریقه څنګه کولای شي د سی تاسو ول select by name دیو ٹھیک شو په دې کې راغلی selection set دیو set بدل دی اویلیبل دا select شو اوکے کو select بیا وګورئ دا کلیئر دی صحیح نه ورسې نشته object property مونږ ویلو مونږ چې دا صرف ور دی دا ویلو اوکے کرنٹلی به کې مثال کے طور پر دوست وی چې دا object څه شي hide شي نو به څه ته اوکے hide دا به غیب شي شو وځوس په دې دا object به راواله څنګه بیا دلته کوم سره اویلیبل دي کنه ٹھیک ده دلته کې نشته کنه زه به دې شو کوم چې edit ته ولاړ شم ٹھیک ده یا edit ته لاړ شي یا به دې باندې رائټ کلیک کړئ رائټ کلیک کو سب وای ان hide وای ایجو واپس پر راشي کله مونږ یو څه hide کوو دغه طریقه ده اوس هم چې یو څه څنګه لکه اوس هم چې یو څه سلیکټ کیږي نه هغه ته مونږ سوې فریزینګ وایو څه وایي دا غوښنه وکم چې edit حالت کې دا مینیو راځي ها په دې کې د نه مو کړ فریز تا اوکې د فریز مطلب څه شو دا بس نه سلیکټ کیږي صحیح نو کله چې موږ سره کار کوو غټ ماډل یې پای کې موږ څه کوو فریز کول بم کوو موږ چې اساس نه فریز کی دا سلیکټ کیږي او چې کله ځوان سلیکشن کوم مزه چې ختم شي دا وسو ان فریز حال ٹھیک شو فریزینګ کار دې ختم کو دا باندې فریز کی دا د دې مطابق کمانډز ٹھیک شو واضح دي ٹھیک شو سلیکشن چې کله موږ کوو موږ سوي سلیکشن موږ دې کې نام کوو ٹھیک شو دا موږ واضح کړي ٹھیک ده دا موږ کړي ریکټنګولر سلیکشن وینډو کراسینګ موږ نو کړي ٹھیک شو بیکاز نارملی سلیکشن کوم کنه دا راغی ځوان سلیکشن دې د وینډو کراسینګ چې کله موږ انیبل کوو دې مطلب دا شو کنه چې کم یو object پکې پول نه راغلی سلیکشن کې نو هغه سلیکټ کوو صحیح ګوره نو سلیکټ کوم نه سلیکټ کیږي صحیح ده اوس ګوره ها پول پکې اور راغی کنه هغه یو سلیکټ صحیح ده دې ګوره صحیح ده که زموږ سره دې ته نه خني وینډو کراسینګ ته نو زموږ سره به صحیح بیا چې کوم object سره باندې دا بارډر راځي نو هغه سلیکټ کیږي دا پکې امپورټنت دی دا مونږ کړی صحیح ویوز هم کړیو ٹھیک ده ویوز کې زموږ سره دی یو ورلد کامن یا سره یو زموږ سره دی لوکل یا سره صحیح نه په ورلد سیستم کې زموږ سره ګور دا ورس د دې سره زی دا دی ٹھیک ده پس کې دا یو object زه کوم روټیټ کوم ما به کوم یو باندې روټیټ کوم ٹھیک شو اوس د دې هغه ته وګوره د ګرین کم تر ترې د دې ایکس واي زی سیستم ته وګوره دی ایکس واي زی سیستم خاري دا ایکس دې طرف دی واي دې طرف دی زی سره بره دی ٹھیک نو green x نو اوس کله دلته کې دا لوکل کم کنه دا به object مطابق شي full screen دا وشي نه صرف object مطابق شي اول خو full screen مطابق وکنه تا ته ایکس واي زی کې فرق ښکارا شو ګورئ دا په ورلد لیول دی ٹھیک ده صحیح و دا object سلیکټ شوی دی کنه دا ورلد لیول دی ٹھیک ده اوس دا روټیټ کوم دا د دې سین مطابق روټیټ کی دا ون سین نه دی مطابق روټیټ کی اوس هم دا object مطابق روټیټ شه نو زه بس کوم بیا دې دا روټیټ کیږي کنه دې روټیټ کیږي تا ته بیا په مووینګ کې بدیک به پته لګیږي اوس ما څه کو لوکل کو و دا چا مطابق روټیټ کیږي دې object مطابق ہے دې تر تر سر روټیټ کیږي نه کاری دا ایکسس نشته چې راځم نو دا object مطابق کیږي لوکل سیستم او ور سره سره ها بل موږ سره دی چې کله موږ سره دا object سلیکټ کیږي د هر یو object صحیح فیوریټ دا کوم سلیکشن چې دې ته موږ سره گیزمو وایي څه وایي گیزمو
जब अगर कोम वीडियो बया दोबारा वो है द कमांड्स इस्तेमाल दिस इज तमंग सो कम सेलेक्ट द लाइंस राशि गेजमो गेस ठीक छो पर इसका द ऑब्जेक्ट जो सेम जदी पिवट पॉइंट मा दो है ठीक छो दा द्रेसलो किस्म पिवट पॉइंट्स दे दी ठीक है पिवट पॉइंट मतलब सर जमुंग सर जदी द मंस कम पॉइंट थे ठीक है पर इसके मा हम सर यो मिलू न राजी है हम सर तो कमांड्स बना पड़ी फेवरेट पे जने फेवरेट जमुंग सर दा डोर को लाई गई ने डोर दे लगा तुम सो फेवरेट वाई दा कम कब्जी जोत ले ठीक है हां दिन इधर रोटेट की सही ना नो फेवरेट जमुंग सर गोरा ये ऑब्जेक्ट दे ऑब्जेक्ट तो गोरा नॉर्मल रोटेट की है दिस रोटेट की हां पल फेवरेट फाइंड ने सही है दिस रोटेट की गया जो स्वयं चाहिए फेवरेट फाइंड सका बदल कर ये तो गोरा उसका भी शो कोऑर्डिनेटेड सेंटर शो सही है और गोरा दे रोटेशन की तो कम जनर सेलेक्ट की ददी लांदी ददी जी ने ठीक है नो फेवरेट फाइंड दे तो आई जो स्वयं चाहिए सेंटर रहेगा हां दे सेंटर ना सेलेक्ट की सही है और जो स्वयं चाहिए बराबर रहेगा चाहे टॉप शो यो बॉटम शो यो शो टॉप शो सही है द तुम सर से फेवरेट पॉइंट दे कल तुम सिलेक्शन को फेवरेट पॉइंट पे किसी के एडर कट अहमियत दे रही है तुम सर दे यो ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की थी ना कम से की का मतलब है कल द गेज मूव लेकिन दा कम से बोलेगी सही है नो यूज ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर मानी विषय कल जो सर दा सिस्टम ही सही ना और गोर कल जो सर फर्स्ट ही यानी मतलब सर तुम सर फेवरेट पॉइंट सेंटर जो ऑब्जेक्ट कम सेंटर देगा ना का भाई दैट वाज ऑब्जेक्ट सेंटर दे और जो इसमें मुझे द गेम सिलेक्शन द गेम सर द सिलेक्शन सेंटर जिसको हम सिस्ता सेलेक्ट कर देगा ना द आगे सेंटर दे ठीक है मुझे सर्कल ना कल अहम रोल अदा क्या हां बिया मुंग वीलू जमुंग सरा स्नैप टॉगल ले ठीक है स्नैप टॉगल मुंग वेलो ठीक है स्नैप टॉगल से बार बार कर तो जमुंग सरा पता लगी मुझे ना दादम सरा दे कार्नर दे दादे जो टिकट की ठीक शो दा मुंग क्लियर करा वो जमुंग सर जिकल एंगल का होगा ना एंगल स्नैप दे जिकल मुंग रोटेशन को पाएगी बकारा जीरो उस लगता है एंगल शो सही है एंगल स्नैप मान को आन शो वो जिकल जो रोटेशन को होगा ना सॉरी दा सेलेक्ट कौन सा दादम सर शो दा सेलेक्ट एंगल स्नैप में आन को डबल में बने सही दा सेलेक्ट छवे और रोटेट में वो जिकल जो कल जो रोटेशन को गाना जमा सर पे रोटेशन की राजी दे पॉइंट्स तरकारी एंगल राजी दे करी लगदा 45 और 10 नहीं सही ना होएगी एंगल सखयम शो कि रोटेशन शुरू के एंगल खैस लगा जमू सर एंगल पॉइंट पता से कहना पे एंगल की बमु तखय लगा जमू कल रोटेशन को गाना टक टक वके नहीं करी बराबर तो गोरा 15 20 25 करी सही मुझे दा जमू सर नहीं आन नुमु वसको जमू रोटेशन में चिकी का नॉर्मल की है गोरे नुमु का वाई जमू सर से दीदा कम सारा कम एंगल सेलेक्ट की गंदा पे खास अंदाज मानी की गंदा के लफार मुको हां मुंगा फर्स्ट कदा वो ठीक शो उस पति की साइज दरी सोना दे 20 पिक्सेल्स एंगल था 5 थे हां फर्स्ट कदा मार सोना सिटिंग का वाले देगा फर्स्ट कदा मार 20 को ठीक शो वो चिकल मुंगा एंगल स्नैप ऑन कड़ी ठीक शो रोटेशन को सोना दर्जे बकी 20 तक हां 46 जो जमुंग नॉर्मल चिकम मूवमेंट का मुंगो जिदा मूवमेंट चिकल ऑब्जेक्ट जमुंग वर को दामु से कंट्रोल को सही जो सेम चिकल ये ऑब्जेक्ट रोटेट को मा दा पे खास दर्जों की रोटेट की सही रे टोल रोटेट नगर बार मुंग सको दान को ठीक शो एंगल स्नैप चिकल मुंग स्नैप टूल स्नैप टा कलान को दागे मतलब सही उस निकाल कर दमान को ना दे कॉर्नर ये वो जो ना दाब मान में ठीक शो ये बारे पारी उसी की बाराजी ठीक शो खाबिया ददीम वीडियो सेंच को यूज सही हां नॉर्मली यदि स्नैप नॉर्मली से ग्रेड पॉइंट टेकना यदि बदी से कोलेशमा वर्टेक्स कोलेशम जो वर्टेक्सेस मा दखा ना बता तो बस पता लगी कल मुंडा ऑब्जेक्ट रवालू ठीक है ना एडिटेबल फाइल कितना वर्ड पूछे बड़ी पोएम सर दा डुप्लीकेट गेम लिखा ना जिसने चार जो जो स्केप कम ठीक छो परसेंट स्नैप स्ट्रगल बदूं से सिर्फ परसेंटेज खबर आ गई है कल स्नैपिंग की नो परसेंट पानी बती है ठीक है लेकिन एकदम सर दा रोटेशन के दो ना तो पिक्सेल के के दो अवल ना पिक्सेल जम सर सता वही स्क्रीन की यूनिट तो है खबर करूं मतलब पिक्सेल नाम सही रास्ता वो कोर्स की पिक्सेल की तो हमने वेब के रहे हमने स्क्रीन की पॉइंट तुम सो पिक्सेल वाली जम सर द स्क्रीन चीजें 10 पिक्सेल में जोड़ दें जम द करंट स्क्रीन रिजोल्यूशन तो वो करे
دا زموږ سره څومره دی 1366 768 دی نو کله ناکله موږ په پیکزل باندې مومنټ کوو چې 15 پیکزل لاړ شه دی کله ناکله په پرسنټ کوو چې سکرین ته وګورئ د مطابق لاړ شه 15% کیمرا دا پکسل سره 13 میگا پکسل چې هغه په ام بی کې شو دی پوه شوې په دې باندې پکسلز صحیح ده او دا زموږ سره هغه سلیکشن سیټ ته څنګه چې موږ دلته کې راغستو صحیح ده دا دی خو دی ایډیټ نیمز زموږ سره سلیکشن وجود اوس موږ دا ایډیټ کا صحیح ده یا ډیلیټ کړه موږ دې ډیلیټ کاو صحیح ده اوس ایډیټ کا په دې رائټ کلیک کې دوی سوي مری نه ویګا نو ولا ورته کنه ای بي سي ولا مو ورکو اوکې شو د دې سلیکشن نه موږ کولی شو هغه خپل لغه سلیکټ کولی شو کوم سلیکشن چې موږ یې وکړو سلیکشن سیټ یا دې کې نه کوی یا دازې نه کوو ٹھیک شو پوه شو په دې باندې دا زموږ سره میرر دی چې خو دا موږ دلته کې ماډیفایر کې چې اول وای کنه بیا ودی راځي صحیح اعلان ها اعلان لوم راشي اعلان چې کله موږ سیز اعلان کوو کنه موږ چې دا اوبجیکټ راواله دا چې کوم دی په لیبل اوبجیکټ باندې اعلان دا اوبجیکټ ما راوستو کنه دا ما سوال دی اعلان وړي چې دا اوبجیکټ راواله ٹھیک شو او پوزیشن به سي وای ٹھیک شو اوکې شو دا اوبجیکټ سلیکټ شوی دی بیا مې سره واستو اعلان راوستو ٹھیک شو اوس په دې باندې اعلان کا بیا مې څه کو اپلای کو اوکې نه دی دا اوبجیکټ دی ٹھیک شو ما دلته کې اعلان ټایپ سلیکټ کړی دی نارمل اعلان چې دی صرف اعلان دی کنه دوسرے میں اعلان دا کوم یو دی کویک اعلان دی ٹھیک شو ورس کې دا ما راوستو په دې باندې اعلان کا صحیح ده یو اوبجیکټ راغلی بل اوبجیکټ څه کا هغه د پاس کې اعلان دې ته موږ اعلان وایو ٹھیک شو دا بل موږ وردا ولنه آپشن دی دې کې زموږ سره یو اوبجیکټ راغلو موږ او اوس هم چې یاره زد وای او دیس پوزیشن ته چې کوم دی اوبجیکټ څه کا وېسا صحیح ده خدا موږ څه په ډیټیل سره وایو ما راوښه بل کمانډ دی چې एग्जांपल کې راشي کنه بیا واضح شي ها په دې باندې پوه شوې موږ چې څه وې ارکیټیکچر په کې موږ واضح کړی دی ارکیټیکچر زموږ سره کم کم څه دي سټیرز اي سي وینډوز ډورز ټیک شو دا واضح شي وینډوز شي ټیک شو و سټانډرډ پریمټیو شي دا شي دا وسان څه دا بریک سپاده ایکسټینډډ شوی دی کنه एक्सटेंड किया सर शेप्स थी द हाइड्रा दे ठीक छो देखो तुम सर द फ्रिज्म दे ठीक छो द शेप्स थी सर द होस दे ठीक छो द वाज मोटरसाइकिल या दिस ऑब्जेक्ट मॉडल को वगैरह बार प्रकार रखली शी सही है बिया कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स थी वाज द ऑब्जेक्ट्स थी kana چې کله مونږ बिल्डिंग्स جوړو आर्किटेक्चर वाला د مونږ اوس کوسه یا کو چرته بیا هم د دې نه مونږ اهم نور سګنشتي کوم کول نه بیا وګورئ صحیح لکه مثال کے طور پر دو آبجیکٹس تھی اگر واخل کمبائن کا او کوم دی هغه څنګه کمبائن کو صحیح لازم سره صحیح کمپاوند آبجیکٹس دي صرف آیډیال درکمه صحیح رچې زموږ سره کم سیستم پاره پارټیکل سیستم چې دی کنه دا کم پارټیکل سیستم چې دی کنه چا والی چې کوم څو ویجوال افیکټس جوړای کنه ویجوال افیکټس لکه دوسم چې سنو پالو شي صحیح سنو شي صحیح زموږ سره بیا څه کی هغه د استعمال ہے ٹھیک شو د سنو باندې د بده باندې مونږ هر یو سنو له شیپ ورکو دي دا ستا ټاپک نه دی پارټیکل سیستم باندې واضح شو دا کمپاوند آبجیکټس له بمږ راځي صحیح کمپاوند آبجیکټس له بمږ ایگزامپلز وای صحیح سر اي سی ګم سپاره دی کنه اي سی ایکسټند ګور دا چې کوم دی زموږ سره دا هم دا تاسو سره دغه نه صحیح دا کورس نه ستاره کورس کوم څه نه یاد ځخیم صحیح نر سپیسز صحیح ده ته په خپل باندې ټرای کې نو کوم نه ټرای کا خدا چې کوم دې سره کورس سره نه چرته برا شو دې د ګور ټول ما اګنور کړ چرته علم ډور سره الله شوی دی د ستار آرکیټیکچر دی شوی دی کنه ډور سره وینډوز شوی د ستار آرکیټیکچر دی ٹھیک شو منټل ریچ دی کنه دا زموږ سره یو سپیشل ټایپ چې کوم دې چې کله موږ رینډرینګ کوو کنه لکه مثال کے طور پر کریکټر رینډر کوو یا ویډیو رینډر کوو نه هغه لپاره چې کوم یو طریقه ده د رینډرینګ دې پر پکار د سپیشل هارډویر وي ہے mental reading چې دی په دې باندې مونږه بیل کورس نه پاره کوو صحیح وی ګوره تا کورس کې ستاره کې کوم څه دی ای سی ایکسټند په دې کې ماته وایي په دې څه باتي سټیپ کې څه باتي ای سی ایکسټند نه سمنو او زه په دې ګوال جوړ کا په دې دا شوی سردان ٹھیک شو په دې د پاس وال جوړ دا شو مې دې نو څه وایي پورا لاین شو نشته وږي ما دې ټوټل کې درې
डायनामिक ऑब्जेक्ट सीधी اوس په ډیزاین डायनामिक یو سپرینګ دی ٹھیک شو صحیح ده که سپرینګ جوړي او یو ډمپر دی دا ऑब्जेक्ट्स په دې ځای په کریټ فینل کې ماته هیڅ هم نه کوي صحیح ده علاوه رسنه د دې کمپوننټس نه کوم دا کمپاوند ऑब्जेक्ट्स دي او په دې کې موږ څه کوو په دې کې موږ یو دوه ऑब्जेक्ट्स یو ځای کوو مارک کوو سکیټر کوو صحیح ده سویفټ وغیرہ دا شي خدای مثلا چې کله د سی ऑब्जेक्ट्स ماډلینګ کوو چې کله کمپلیکس دي دنه نو جو کنه دا غي په کورس کې پر څنګه چې کپ ډیزاین کوو سر هغه شان بکی کپ مطلب نشو لوټ په لوټ وغیرہ ګوره کپ خبر نه کوم خبر وسه کوم خبر را دي کو چې کله زموږ سره په دې کې ډیټیلز کوم چې کله ډیټیلز کوو پای کې دا کارتلی چې زموږ سره یو ऑब्जेक्ट دی بل ऑब्जेक्ट سره یو ځای کو صحیح دی به کوله چې کله زموږ سره په ऑब्जेक्ट्स باندې اپریشن په دوه ऑब्जेक्ट्स باندې دا زموږ سره هغه ته موږ کمپاوند ऑब्जेक्ट्स دی دا به موږ سره کې په ऑब्जेक्ट्स باندې اپریشن کې دا موږ کوو ها صحیح خو د دې نمبر کې راشي چرته شیپس راشي شیپس کې موږ ټیکسټ ویلو ټیکسټ هم کړو لکه بس کدا ما راوستو زه سم چې بده کې یو ټیکسټ ورکړ ټیکسټ راغی چینج کولم شو بیا چینج کولی شو ټولې فلی ریډی کړم ساده دا په دې کې کوم دې هر څه کولی شي دا سرکل ارک او دا ټول سيزونه دي دا فرست 2D کمانډ دی کنه دا 2D کمانډ دی لکه فرض کما لاین راوستو شو زه سم ساره ایگزامپل کوم ته چې پاول کې وایي چې به فرض کړئ زموږ سره یو سمپل لاین دی زه اوس چې دا څه شي لیت شي صحیح ده زموږ سره یو ماډیفایر دی دا بروټریټ شو ټوټل دا به تاسو کې تاسو کوئ کوم کمانډ لیت کای دا تیار شو یا شو نو دې چې کوم دی 2D شیپ راوخلو هغه نه چې کوم دی دا جوړ کړو چې خلک یوز کوي کنه ډیفرنٹ پرپز لپاره موږ د یو پرپز لپاره استعمال کړو مخکې څه پرپز لپاره 2D شیپ لاین هم سره استعمال کړو پات لپاره دی چې کوم دی دا سٹار راو اوس ته چې سٹار نو څه کوم سٹار نو 3D ऑब्जेक्ट کوم جوړ شي کنه ها سیل بوکي پولی ایکسټروډ به ټیبل پالي ایکسټروډ ٹھیک شو یا بدی کیسه کې ما پر ټول لیول سلیکټ کو جو اس میں ہم څه ہوگا سټوډي کا ہوएगी کنه ها یو کسٹم چې کوم دی شیپ یا موږ جوړول غواړو نو موږ شي کولی چې ټیکسټ ایکسټروډ زه ته خلاص شم کنه ها کردم پسې نه فرست دا مې سلیکټ کړی دی رانم ایکسټروډ ٹھیک نه دې په ټیکس باندې تای ویلې کړه 2D شیپس سره ته به څه کولای شي 3D باندې اپریشنز کولای شي په دې کې هم سره سره دا وړاندې سپلاین دي چې کوم دی دا کروز دي ٹھیک شو صرف سری کروز دي ها سپلاین یا یو سی وی کرو دا ٹھیک ده دا بلې دوه کې دا فرق دی څنګه چې ښکاری ته ها په لوک کې دا ښکاری کله کېږي نو هغه ټایم کې فرق او یوز کېږي بیا سیم دې په واضح دی ها زموږ سره یو ویو دغه ته موږ سوای سکیمیټک ویو وایي صحیح نه سکیمیټک ویو څنګه چې موږ سره ऑब्जेक्ट موږ سلیکټ کوو په سمانه سلیکټ کوو دې سلیکشن باندې نیم کوو کنه سکیمیټک ویو را کولاو کې دې ټول به ترتیب کې شوی ہے بده باندې صرف سلیکټ کوو جو پر باکس जो उस पर क्लिक होगा ना पहाड़ी और शेप पानी क्लिक होगा मतलब से सेलेक्ट की है सारी ना कारी अब बॉक्स कौन तो गोरे सेलेक्ट है स्कीमेटिक व्यू सर सके टूल ऑब्जेक्ट्स मुझे डिस्प्ले की बजे तरीका बानी भी हम उसका कोई इशू सेलेक्ट कोई ठीक शो हम कमांड्स कवर का सही है टूल्स तरह जो चुप टूल की सीरी सारा वाला बदे ग्रेट कमांड माने पोस्ट वे ना چې کله موږ ډرایوینګ کوو مطلب ګریډ ته ډېر پټ امپورټنس ادا کوي صحیح ده نه ګریډ نه دی چې کله موږ په دې مثال کې درځو سیم په دې پاس یو څه ډرا کا صحیح ده که زه سیم چې پوښ ما واقع شي ها اټو ګریډ هم سلیکټ کړو نو پاس ها ٹھیک شو دې کوم یونټس کړو کنه یونټس کړو شو یو آئی کې موږ څنګه د مثال تر وسته هغه به راغی به راغی د پاره څنګه نه سٹارټ اپ لیاوټ چې کوم دی هغه ته ځان چې کوم دی ریورټ کول صحیح نه صرف لیاوټ چې کوم دی په اوله کې دي سیو باندې کله چې موږ لیاوټ کسٹمایز کو شو کسٹمایز یوزر انټرفیس ولا پر سم اور کو صحیح اپشن وځ دا ما اپشن ورکو دوس دې کې راغلم سو اپشن می بند کړو سم چې کوم دی غیب کړو کنه دې نه چینج کولای شم کنه دا ما مین یوز دیو کنه اوس پر کده ایډیټ مینیو دې څه کده دی ډیلیټ کا
ډیلیټ شو او دا مې څه کو سیو کو فرض کړئ ما ولا ما یې ورکو لیاوټ ته کسٹمایز کو دیږي کنه ته خپل باندې کسٹمایز کړئ سیو شو اوس مې دا ایډیټ پکې نشته فرض کړئ زه هم خپل دغه ته لاړ شو زوړ حالت ته ریورټ ټو سٹارټ اپ لیاوټ ایډیټ شو اوس وګورئ مې reward شو مو وګنه you will lose all changes to your layer since you started edit بګیو اوس پکې نشته کنه څه کا یې ریسټ کبیا هم درانه غن بیا په څه طریقې چرته براشي یوزر انټرفیس پدې کې چرته راشي مینیوز ته په مینیوز کې زموږ سره څه پکار دی نیو مینیو اډ کول غواړي کنه فرض کړه ته مینیو ته خپل نوم ویل شي خو ته د دې نه راغستل غواړي الریډي کنه موږ سره ډیر شي دی کنه دا ایډیټ دی ها په دې کم کمانډ غواړي ټیک شو نه غاره والا صحیح ده ستا به کوم خوښي کنه اینډ اپ مینیو اوس ما سره سیو کړه باغیره پاس سیو کی سیو کړو باغیره پاس نه سیو کی دا دی راوغسته ټیک شو او بیا به سو وې سره کوم ور چې کله کمانډ تر اخلي کنه د کمانډ تر راوغ سلیکټ کول شي ټیک شو نو تیری نیم کولای شي صحیح ده به سیو کولای شي ټیک ده دا انټرفیس ته دی کې په خپل باندې وګورئ صحیح ده ک کلرز چینج کې ک کوارډز چینج کې ک ټول بار چینج کې ستاره کوم ټول بار چلتی ښکاری کنه هغه ته تاسو آبجیکټ راولې ټیک ده دا ست ټول بار دی صحیح ده په دې کې تاسو کې نور کمانډز اډ کړئ نو اډ کولای شئ دا خپل ټرای کړئ ها کسٹمائز کی ماته نور څه دي صفات نه کړی کنفیګر ټول ضروري نه سره شو رینډرینګ کې مون خبره کوو صحیح ده د څه خبره کوو لکه فرض کړه د لایټ خبره کوو ٹھیک شو فرض کړه زما سره دا څه شو آبجیکټ شو په دې ورکوټ سکرین کې څه کوو چې موږ سکرین لوټ کیږي نه په دې کې فرض کړه زه راغلم لایټس نو ما سو و ټارګټ لایټ و اول ټارګټ لایټ مو دا کلوز کا اول رینډر کا دا سی آبجیکټ دی نه فرض کړه ما څه لیکو په دې آبجیکټ باندې میپ اپلای کړ ام یو ډیفیوز کلر مې وځي دا نور کلرز هم یو قسم د کلرز دي چې ته اپلای کولای شي دا مې کو او زه سم چې کله قسمونه بس نو بس خاص نه نور څه بګی نشته بمپ او ریفلیکشن وز ریفلیکشن هغه چې موږ سره سکه لکه چې دا کوي سایه شانتي پیدا کوي ټیک ده نو سره په خپل ټرای کا ها پر اسکره ما سجل کو دي پر سره ډے لایټ اپلای کی سن په اپلای کی لګ ور پر اسکه دا ما دې هغه لیول نه سپیکولر لیول چې هغه ول دي ور ما ته ویلو مې دا بس کې دا صرف شاین کې کنه دا دیم کړل شي ما پر اسکه دا سکو پدی باندې اوس موږ خپل لایټ سره بیا وځي کنده لرا شو لسی اوس موږ سره دا ډسپلی شوی دا ما رینډر کو افیکټ تا وردا شي شو و زه دیګنه ټارګټ لایټ مارا واسو یس می کو زه دیګنه ما سکو ډسپلی کو و زه رینډر کوم څنګه راځي چې د فرنٹ را ها او بیا پدې ځکه هم د کلر ته وګوره اوس مثال کې دا مو کوم مره دا په کمره کې اکثر مونږ یا په روم کې مونږ دنه کوو کنه دا اوس ما دي شپه اوس رینډر کوم څه وکړي لیکن لایټس کنټرول کولای شي لایټ سیټینګ دی دلته کې صحیح دا پوینټ لایټ د اوس کومه څو ریکټنګولر وي ټیک شو پر ریکټنګولر کې او په دې کې څه فرق دی چې دا صرف دا لاین د شي دا په ریکټنګولر مخکې بچ کوم څه یو ایریا بچ کوم سلیکټ کول یو ټکی راغو صحیح اوس به صحیح اوس بچ کوم ټول ریکټنګل شیپ کې وي رانا پر ریکټنګل شیپ کې ده کنه اوس ما څه ګورندر کوم صحیح نه بل رانا سره کلرز کمبینیشن ته وګورځي آئیږي چې کوم نو کلر اپلای کړو هغه څه کو لا پیدا کو د دې لینک ورته موږ دې سلیکټ کولای شي نه دا وره وټواله او کوټواله ٹھیک ده دا سلیکټ شو بیا دا زموږ سره سورې دی سورې موږ سیوا کو صحیح نو د اوبجیکټ سوري کنه سیوا کول شي
د لایټ سایز دولې سایز څونه غټ شو اوس ګوره سو به دې کیمرا زمي کنه کیمرا سپیکم شته فرض کړه ما په دې انداز کې سلیکټ کو بیا مې څه کو رینډر کو کاری ته په دغه کې په رینډر کې بل مونږ انوایرنمنت هم ورکول شاته رینډر سیټ اپ ما وو یو هم په دې کې دا آپشنز ویلو دا آپشن د سره پر دي زیاتره رینډر آپشن در سره پر دي زیاتره کوم آپشن سی رینډرینګ والا دا چې اوس موږ دا فريمز وغیرہ دا کوم دي چې کله موږ ویډیو جوړو دا غیره پر دي دا موږ الریډي مخکې کړی مو اموشن د فارم انیمیشن د فارم موږ فرست ویډیو چرته کړی و یاد شي پای کوم دا ډیسکس کړو او پرس کرے د دې نه موږ آوټپوټ پات سلیکټ کوو چې موږ سره کم فایل به سیو کیږي ځینې په کوم انداز کې به سیو کیږي ځینې دا اوس د اوبجیکټ رینډر کو کنه دا ځینم کولای شي د دې نه سیو کولای شي صحیح بس کې سیو کول غواړي او دا ځینم سلیکټ کولای شي کله موږ سره صحیح ویډیو وغیرہ یې صحیح فرض کړئ موږ څو غواړو په دې کې افیکټس ورکول غواړو لکه موږ سره دا رینډر دی ٹھیک ده په دې رینډر کې کامن ریټریسر او دا موږ سره دی ایڈوانس لایټینګ دی ایڈوانس لایټینګ ته لګرا چې په دې کې صرف صحیح موږ سره څو قسمه لایټس دي صحیح ده اگر لایټس سیټینګ موږ چینج کول غواړو دي نه چینج کول دي ایمبینټ لایټ ته صحیح ده یو سره ریډیوسیټي وته وای کنه دا لایټس دي په لایټس خپل یو افیکټس کولای شي صحیح ده لکه موږ سره دا چې څوک لایټس باندې خپوي کنه هغه بیا پويږي صحیح ده لایټس کې خپل سي یو تیز رڼا سلو رڼا دې قسمونه پکې کنه هغه موږ دې نه چینج کول شو مین آیډیا سره چې زموږ سره لایټ سره واغته شو زموږ سره یو روم کې چې اوس پر کې چې زما سره یو لایټ ولګي نه غو پوینټ لایټ په استعمال نه ټارګټ لایټ وایي صحیح ده ټارګټ لایټ دې کې موږ سیټینګز کولی شو صحیح ده شیډو موږ سیوا کولی شو دا شیډو دی او بل کوم اهم څه دی هغه دا دی په ټاپ باندې دا لایټ موږ اوس پراپرټي دا ان کوي اپ کوي صحیح ده टारगेटेड दे کنه دی صحیح نه چې टारगेटेड نه وي مثال के तौर पर का एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स पर राजी लगा مثال के तौर पर पाक दे या बल ससिस देगा ना पाक पे जनी هغه پکې مونږ اټ کول شو کنه خدا زیات تر بیا مونږ شرط بیا مونږ بل پوسټ طرف جو کنه ته به صرف څه نوٹ کې سمپلی وای نوٹ کې لکه مونږ شرط بیا انیمیشن پارټیکل کوم سیستم دی هغه په یو پروجیکټ د بر اسمان نو لري دي प्रोजेक्ट नॉर्मली आर्किटेक्चर को सोक आसमान ना बोल गया जिने ना उसकी ड्राइंग बस में आसमान शो करें आर्किटेक्चर को सोक दाक न के कहना आर्किटेक्चर की बता दस की कोर्स की हां मिसाल के तौर पर तो उसमा तो है मुंगा दगा जोड़ा होगा ना दा वॉशरूम ने ठीक शो वॉशरूम की दन ने ले गया होगा ना नो मुंग बदा को सही रे बिल्डिंग की बदन ने को बिल्डिंग ने बाहर को ये बरा आगे चिकम देसे शो इफेक्ट्स सही है अगर पर वे मुंग पार्टिकल सिस्टम्स दर इस्तेमाल सही है फिलहाल موږ فوکس پسو په خپل لغوانی کورس باندې ٹھیک ده موږ سره دا لایټ چې موږ راوغستا د دې کې نه بیا به موږ سره ټایپ سیده ته په خپل باندې پټایګا صحیح ده دا قسم لایټس دي ٹھیک ده اوس په دې کې دا کمال لګنه د په هر ځای کې بس پسین یو ځای کې اوس کوم افیکټ پیرا شي صحیح ده موږ سره فری لایټ ته ٹھیک ده موږ دا فری لایټ ته په فری لایټ کې دا کمال لګي ته څونه برکه امر بسې افیکټ په پیدا کی بداوانی لکه سن چې څنګه صحیح ده او دې غټوا ٹھیک ده بیا مو کوا دې نه سیټینګز کیږي نه او ویټ ته دې نه وسیوا کیږي ٹھیک ده په زبر صرف چې کوم دې ټچ کوم ته به سکے خپل باندې ځان لیب لایږي صحیح ده سټانډرډ لایټس دي زموږ سره په سټانډرډ لایټ کې دا فولي لایټس دي لکه سکای لایټ ته اسمان والا کنه او دا نور به اول غیب کې کنه دا لایټس دي کنه دا ما څه کو ډیلیټ سلیکټ ډیلیټ په دې کې یو دا یو فونټ چې تاسو چې کله زموږ سره سلیکشن دا سینی کنه زموږ سره بسې بیا ور ډیلیټ کیږي نه دا ورته زموږ سره اوس ډیلیشن باندې مو کوم کنه یو دا خبره مې ساتي چې په دې ټیم کې دا سیو کا 3D Max PLC هانګي دا دې مو ورته ډیلیټ سیو مې کو
مونږ بس ډیلیټ کوو نه ډیلیټ کېدو کنه ها بس څه کوم ریسیټ کوم بیا به څه کوم اوپن ٹھیک شو اوس په دې کې زه سلیکشن ته راځم او یو لایټ سلیکټ کوم او ډیلیټ وم کیبورډ کنه 3D Max په څه ورسکه کی لاو دې څه کی لاو نه کی خبر نه لیکن هم ډیلیټ کوو ایډیټ نه ایډیټ څه شو الټ ای ایډیټ خو دې موږ یې کوو کنه یو کوم نه دا اوکې خو چې ته ډیلیټ بټن د کیبورډ نه کنه دا باندې ډیلیټ کی ته په دې پارسو کې 3D Max یې ور بند کړو بیا دوباره ولګین بیا به ټیک شي ها بیا به ډیلیټینګ کې چې ګوره دا باکس ته کنه په کار چې باکس نام موږ ډیلیټ کوو دا ډیلیټ دې مطلب خدا دې مطلب خدا کی پریس کی ٹھیک ہے دې مطلب ہے کی پریس کی हाँ तो समोए कमांड ज़ूम में ठीक शो कमांड ज़ीनी वाज़े है क्लास दूसरा कम दी लाइट्स के लिए लाइट्स के लिए ओके लाइट्स की जमू सरदा किस्म लाइट्स थी कहना तो कम यो वार्ड है तीन प्ले कवर है वो जमू सरदा कम स्टैंडर्ड लाइट्स दी दाड़े मशहूर थी फिर ऑटोमेटिक चीज़ नॉर्मली सोक चाहिए आता कम ग्राफिक्स हुआ खबर हो चाहिए सिक्के ना बारह लग इस्तेमाल है वो जिक्र जमू सर स्टैंडर्ड शी जमू सरदा सीन दे पाई कि स्काईलाइट पर वाचा हो सही है प्री डायरेक्ट पर वाचा ओमनी पर वाचा एरिया स्पॉट पर वाचा सही है एरिया स्पॉट को दिक्कत नहीं चलता ये जमू सरदा कल सी एरिया चाहिए एरिया बन चाहिए को आगा स्पॉट इंदर कसम लाइट्स पदी के हम जिसने इस्तेमाल वाले माने सिर्फ प्ले के लाइट्स थी ना सेटिंग्स बाकी और चिकल लाइटिंग की इस तरह स्किन के जमू सर बस ये उसी की ता चमक पैदा करी इन सब टाइल्स बस के चमक हो गए सही ना हां डब की लाइट्स थी वो कैमरा सीधी कैमरा की तरह हिसाब दे लेकिन नॉर्मली जमू सर्च कम सीन रागस्ती की खास कर वीडियो दोबारा हाँ पिक्चर पर हम सर हम पहले पिक्चर को ना बाकी हम अगर बार मिस करे पर खुदा जमू सर्च हो सही है तो से मान ची दादम बिल्डिंग में ठीक शो फॉर एग्जांपल ये वो बन बिल्डिंग में से ये वे बन कवे कोला को बेटी पर इसके जमू सरदा कैमरा मुंगरा वास्ता पदे कैमरा के जमू सरदा यो टारगेट ते यो टी है माथा टारगेट रा वास्ता ठीक छो टारगेट के मासो कर दाम होता और वाचो ठीक छो बे मिला बाहर कला ठीक छो वस दा मुंग त पत संगली ची कैमरा व्यू शते kana ठीक है नदी मुंगरा छो छो कैमरा स्टार्ट छो कैमरा की कैमरा 01 मेरा वास्ता करी पर यो वीडियो मुंग कैमरा मुंग से कोल शो बेदा बिल कैमरा वाला मुंग रेंडर कोल शो kana रेंडर के से द कैमरा व्यू रहा द कैमरा व्यू रहा सही वो जगह रेंडर कम kana ठीक शो बस दा खैर जड़ लाइट्स भी है ना लाइट्स तो बजने तक वो चिकल मुंग दी रेंडर सेटअप करा छो ठीक शो जब मुंग सरा दा व्यू देगा ना व्यू पर मुंग सो वो ना तो दा यो प्रोडक्शन ने ठीक शो ये ऑर्थोग्राफिक जल्दी की बात कैमरा ऑप्शन नहीं है ना दा कैमरा 01 नहीं वो रेंडर की कैमरा ना बकी लेकिन खुद मुझे चुन के लाइट्स निश्ता मसला लगा ना लाइट्स द्रेसलूट लाइट्स लगी हो गए सकड़ी घर बैठी हम मुझे चल रहा बन को दोबारा खोला होता था पता लगी जाए खबर है सही है सिर्फ द लाइट्स हुआ देखो कैमरा मुझे आज कमी बस को खुदा वो पकवाला मानी चाहिए कि हाँ लेकिन जो कोशिश को मुझे इन राउंड को नूर मटेरियल वगैरह वो बदली क्लास की नोट सीधा मॉडिफाई कमांड को पहले दगल राजू मॉडिफायर्स बहु को ठीक शो मॉडिफायर्स ढेर ज्यादा ऑप्शन नहीं है और टूल्स तो मॉडिफायर्स के मार्क मॉडिफायर्स से कम स्टार रिलेटेड है ना बस यूसीवी तो मुझे ये मॉडिफायर देखो मुझे सर्विस के यो पेस्ट थी पास करे ठीक शो और पेस्ट बानी मुंगे से कंदे से को जो से यार आई शो ठीक शो दे टूल्स बानी जो कम पिक्चर रिप्लाई करना मैं ना गाज मुझे दे कोर्स नहीं लेकिन कम सारा कोर्स मुताबिक है वो कहूँ हाँ तो कौन है आर्किटेक्चर वाला वर्क का आर्किटेक्चर रिलेटेड मॉडिफायर्स वाला वर्क का पता की गूगल की तो बराबर जी कम जम सारी हाँ जो को सर फुल कॉपरेशन से कुछ मास ना वीडियो सिस्टम होगा कड़े डिजाइन कड़े रीच यार तसे की सोनी चीज सरी चीज को तो कवर के
صرف دا چې مونږ فرکټس ډېرونه کوو هغه وجه دا چې ټایم دی فرکټس نور چې کوم دی مطلب دی چې کمانډ دا ټول مونږ ښه کور کړي دي اوپن او ټول له مخکې څخه ختمومه لایټس ٹھیک شو یو خبره ته واضحه شوه ها چې دا مونږ ختم کوو که نه لایټس نو مونږ به څه وکړو اندازې والا خپل لایټس په راولو زموږ سره لایټس غالبا غیب دي طور ختم شو ورته دا زموږ سره څه دی زموږ هغه رینډ کېږي رینډر سیټ اپ وه څه اثر پېښ دی نه ټیک ده پهله ما لایټ راواغستو دیږي نه کم قسم لایټ سټینډرډ نه سکای لایټ صحیح ده سکای لایټ کې بیا مونږ سلیکټ کولی شو آپشن شته پکې صحیح ده ته پهله څه وکړې دې نه به دا کې و سکای لایټ مونږ راواغستو دا مونږ څه کوو موو وګوره آلریډي دا سین ښه پوره لایټ دی که نه تا ته پته نه لګي چې ته رینډرینګ وي تا ته پته لګي په لایټس کې وختینی پکچر چې وګورې دا چې وګورې ټیک ده په دې باندې مونږ نور هم صحیح اپلای کړي دي ها سردا په انوایرمنټ باندې انوایرمنټ کې شته ما چې وختي خبره کوله د بیک ګراوند چې زم چې زما سره چې کومه بلیک بیک ګراوند راتلو کنه هغه لپاره زه سم چې کلر اپلای کا کلر به اپلای کیږي ته چې پکچر اپلای کا دې نو پکچر راواله صحیح ما چې وختي خبره کوله تر دې نم کولای ټیک شو وسې کله زه دا بند کما ٹھیک شو بند شو زه سره رینډرینګ کوم نو زه سره په بیک ګراوند بس وي بلیک ها نو هغه کوم کلر چې مونږ دلته ورکو هغه مونږ د رینډرینګ کې د انوایرمنټ نه سیټ کولی شو صحیح او ایفیکټس تا دي که مثال کے طور پر ما ته وختي خبر وکړه چې زموږ سره یو هغه ایفیکټس دی یو چې کوم دی بلور او برایټنس او دا ایفیکټس هم ورکولی شو مونږ د خپل سین له نه دی برایټنس سیوا کا برایټنس یې کم کا ٹھیک ده دې نه سیوا کولای شي ایډ شو بس اوکې کا وسه کرنډینګ کا ستاسو بس پای کې چینج راغلی خدا به ته اپلای کړي خوري برایټنس سیوا انوایرمنٹ زموږ چې زما انوایرمنٹ سیټ شي ٹھیک شو په انوایرمنٹ کې زموږ سره سړي بیک ګراوند وغیرہ دا اپلای کول لبواړي ها نه بل هلو ذره ز شابه پس کې را رواني اوکې بیا دې څه وکړه کنه په دې باندې پوه شوې دا صرف اپلای کړه ها لایټس او افیکټس انوایرمنٹ خدا ما سره مطابق رینډرینګ مطابق ٹھیک شو هغه ام بچ مونږ وو ته کې میټیریل ایډیټر کم ځای دی ٹھیک شو بیا زمون سره دونوں برابر دی ها دا لایټ اپلای کا صحیح ده کیمرا خبر هم کوله فرض کړئ ما څو کیمرا راوست کیمرا کې یو فری راوست یا ټارګټ راوست ٹھیک شو هغه دا سایز زوم شته چې دا 100 ملي میټر کیمرا ده کومه په لحاظ دا ټارګټ کیمرا راوست ٹھیک شو که زه اوس وایم چې زموږ سره شي رینډرینګ شو دې مطابق شي رینډر څه کول شو ارتوګرافي په دې سره راوړل او شرط دا دی زموږ سره صحیح دا ویو پس کی کم ویو نه چې موږ کیمرا ګورو کیمراس کې وا کیمرا کم نمبر کیمرا چې تو یو نه زیات کیمرې استعمالول شي اوس کترې کیمرې ته وګورئ دا ته مو کولای شي صحیح کله چې سلیکشن دنه کې یو ځای راځي دا ټارګټ ته کیمرې ها ورچې ما سم وګو سلیکشن مې ډېر کړو کنه دا شو دا کیمرا ون دی کې دا زی سلیکټ وکړئ د زی باندې اثر نه کوي کنه دا موږ سم وکړو دا نور ارزه کا پریس کا ټول کنټرول ای شو صحیح او دا غینه علاوه مې صرف سره راکړه دا ورې دی نه سلیکټ ټول سلیکشن سره مې وکړه کیمرا پرې کوی اوکې ټول سلیکټ شو لکه تاسو مې سکړه ریزن ٹھیک شو کیمرا پکې مو کومه خبره وروه مې دی راوته بول چې لږ برابر شي کنه سلیکشن رانه کیږي روټیټ کولای شي ورې کنه
बाकी रास्ता है पूरी खबर के संग एडजस्ट किएगा ना भी जवाब करे जो उसले का परस दस है तो दोनों बराबर दी हां परस करे मां टोल सीन सेलेक्ट को कंट्रोल ए मूव अच्छा अनसेलेक्ट हुआ अनफ्रीज आल हुआ तो प्री सिलेक्शन हुआ सही अनफ्रीज आल ठीक है वापस पाला तरह बोलो कैमरा सेलेक्टेड था पदी की हां वो चीज़ रेंडर को कम है वापस रेंडर की रेंडर सेटअप ये कैमरा वन सेलेक्ट पे रेंडर का आ कसीम रेंडर की है ना कम चाहिए कैमरा करा गले ब्राइटनेस भी आ दिन मुंह से बात करें इनफ थे है ना वो के खिलाफ छुपा ऐसा कि दाजी मुंगी पॉइंट खड़े ना जब सोशल मीडिया बड़े मजा खड़े सही ना पोस्ट मुंग सो कल चाहिए टाइम शॉट देना वही ना वाजे हम करा सही ना पदी की 3D मैक्स की दा जगह खरी दाजी कम सर दी दास्तान दी सी ना दा हेल्पर्स सही ना आजकल मुंगा कैरेक्टर मॉडलिंग को का ना हेल्पर्स पे इस्तेमाल की सी ना बोन्स वगैरह का ना वो लेकिन जब सर यो सीन दे पाए कि मुंगा हवारा वालू पूछो या मुंगा चेहरा पदी के मैग्नेटिक इफेक्ट सही है लेकिन वन लगी चले दोस्तों जो वन रखा तशबी सही ना जैसे किस्म इफेक्ट्स कम देना मुंगे दीजिए ने को खुदा पार्शियल इफेक्ट्स वाले लीजिए ग्रेविटी रा वाले तक ना वाइंड रा वाले हवा दे है ना दम दीजिए ने को खुदा असल की सारे जगह ने सिस्टम के दूसरी सी एक्चुअली आगा बेप्टियो है ना ये लफ्ज़ हम सरा ढांचा देंगे आजकल हम जो आगा दे वो सनलाइट पे यूज़ का ठीक है सॉरी सनलाइट यूज़ को डे लाइट यूज़ करता है बड़ा सारा का नाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जो तगड़ा सनलाइट और डे लाइट का यूज़ हम वो सरेंडर का सनलाइट की अब वीडियो को स्टॉप करता हूँ